محترم دا اللہ تعالیٰ ډیر کرم دے، دا اللہ تعالیٰ ډیر احسان دے چې الله تعالیٰ د 1,40,000 زیاتو کم پیغمبرانو بجای زموږ زندگی د محمد رسول الله په امت کې کښېښوه. پر دې انعام او احسان باندې که موږ ټوله زندگی په سجدې کې تېره کړو، د الله تعالیٰ د دې نعمت د شکر ادا کولو اراده ولرو. زما عقیده دا ده چې د الله تعالیٰ د دغه نعمت شکر نسو ادا کولی چې ډېر قومونه رالو، ډېر ملتونه رالو او ډېر انبیا رالو او ډېرې زمانې او عصرونه تېر سو. زموږ د زندګۍ دورانیه الله تعالیٰ د محمد رسول الله په امت کې کښېښوه. ځکه دې امت ته چې الله تعالیٰ څومره فضیلت ورکړی دی، ډېر ځله د انسان عقل، د انسان دماغ د هغې ودرک ته او د هغې معلوماتو کولو ته عاجزه پاته سي. زه به د دې صفت په خپله ژبه تاسو ته څه وکړم. زه ستاسو په حضور کې د ټوله انسانیت د پلار د حضرت آدم علیه السلام یو کوچنی وصیت ایږدم. حضرت آدم علیه السلام چې کله وفات کېږي نو خپل بچان راټولوي، او لکه عام طور چې کله بوډا وفات کېږي نو خپلو بچانو ته یو وصیت پرېږدي. حضرت آدم علیه السلام خپل بچی حضرت شیث علیه السلام را طلب کړي. حضرت شیث علیه السلام ته یو وصیت پرېږدي، ورته یې بچیه زما د طرفه تاسو ته یو امانت نقل شوی دی، زما د پشت څخه ستاسو طرف ته یو امانت نقل شوی دی. انسانیت به د هغې امانت ډېر خیال ساتي. ورته یې بچی هغه داسې عزتمند امانت دی، هغې داسې باوقاره امانت دی چې هغې کوم عزت و وقار د الله په دربار کې لري، هغه عزت و وقار الله تعالیٰ ستا پلار آدم ته نه دی ورکړی. حضرت شیث علیه السلام ډېر حیران دی چې څنګه به بچی، څنګه به لمسی او څنګه به پیړۍ او سوونه او زرونه کلونه بعد را رواني، لیکن د الله په دربار کې به چې پلار د ټوله انسانیت کم قدر لري، کم احترام لري، دته به د الله په دربار کې د هغې څه زیات قدر و احترام حاصلي. ځکه د پیغمبر علیه السلام سلسله د نسب چې تاسو وګورئ د حضرت آدم علیه السلام پورې د حضرت شیث علیه السلام په وسیله او واسطه باندې رسېږي. چې کله حضرت شیث علیه السلام د دې وصیت د اورېدو سره ډېر حیران دی، نو دې وخت کې حضرت آدم علیه السلام د هغې حیرت محسوس کړي. حضرت آدم علیه السلام ته یې بچیه ډېر د حیرت خبره نه ده چې هغې امانت ته الله کوم امت ورکړی دی، د هغې امت سره چې د الله په دربار کې کومه اساني ده، هغه اساني ستا د پلار آدم سره نه ده سوې، نه کېدی شي. د حضرت شیث علیه السلام هغه حیرت نور بې انتها ډېر سو چې د هغې امت سره داسې اساني کېږي چې د ټوله انسانیت د پلار د آدم سره نه ده سوې، دا به څنګه وي؟ حضرت آدم علیه السلام آخر د هغې تفصیل ورته کوي. ورته یې بچی زما سره په جنت کې یوه غلطیه وشوله، د هغې په خاطر باندې زه د جنت سره وایستل شوم. حضرت آدم علیه السلام د جنت سره وایستل شو، 300 کاله پر دې ځمکه باندې ګرځېدی، او 300 کاله وروسته بیا پر عرفات باندې ډېر ځله پیدل حج وکړی. آدم علیه السلام پر سرندیب راشوه سو، څوک په سریلنکا کې راشوه سو. ورته یې بچیه زما رایستل د جنت ته د یوې خطا په خاطر وروسته، او 300 کاله بعد الله تعالیٰ د ډېرو ژړاو څخه وروسته زما توبه قبوله کړه. یو کتاب لیکلی دی چې د ټوله انسانیت پر دې ځمکه باندې څومره اوښکې تویېږي، د هغې اندازه که معلومه سي په هغې کې 9 حصې د حضرت آدم علیه السلام په 300 کاله کې اوښکې تو سوي دي، او 1 حصه د دې ټوله انسانیت اوښکې تویېږي. ورته یې بچی 300 کاله بعد د ژړا څخه وروسته الله زما عذر قبول کړي، لیکن د هغې امت به سهار هم ګناه کوي، د هغې امت به ماښام هم ګناه کوي، د هغې ورځ و شپه به په ګناه کوي، د هغې سهار و غرمه به په ګناه کوي، چې صرف پر دې ګناه باندې نه ژړا سته او پر دې ګناه باندې نه غوغا سته، چې صرف په دې زړه چې پر دې ګناه باندې پښیمانه شو، الله تعالی دستي د پښیمانۍ سره به ته په جنت نه باسي.